باچا خان د خدای پاک وبخي سره د خاورو هغه هم د خپل پښتون قام دپاره هلې ځلې پورې نو هغه هم څه د پاسه 13 کاله په جیل کې تېر کړي دي نه د فرنګي نه سترګه سوځېدلې ده نه د دې د وطن د جیل نه سترګه سوځېدلې ده او نه د تکلیفونو او د مصیبتونو نه سترګه سوځېدلې ده وجه څه وه وجه دا وه چې د خپل قام فکر ورسره نو که نن هم پښتون کې د خپل قام فکر پیدا شو د ځان نه ماسوا د قام فکر پیدا شو نو بیا هر یو پښتون ایمل خان دی صمد خان دی خوشحال خان دی او باچا خان دی نو ځکه خو غني خان بابا وی چې د پښتو لاره صفا ده پکې هیڅوک نه پریوزي هر پښتون د ایمل پلار دی چې یره ترې نه وځي ای زما ننګیالي قامه ولې پروت یې په ایرو کې د چا یره نن خاني کوي ستا د پلار نیکه حجرو کې نو نن چې زمونږ او ستاسو په زړه کې یره پرته ده هغه د دې وجې نه چې زه د ځان د ګټې سوچ کوم بل سړی د ځان د ګټې سوچ کوي نو زه د ځان په فکر کې د نقصاناتو نه یریږم او بل سړی د ځان په فکر کې د نقصاناتو نه یریږي نو هر سړی په ځان په فکر کې لګیا دی نن ځکه د پښتون قام په زړه کې یره پرته ده د خدای دپاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي